دا یو ګناه چې نن سبا ته موږ ګناه نه وي دا ګیره خرول دا څومره غټه ګناه ده نن سبا د ګیرې خرول ته څو ګناه نه وي لکه څنګه تعلق چې د مؤمن سره ساتل کېږي همغه څه تعلق د ګیرې خرول سره ساتل کېږي سره د دې نه چې ګیره خرول دا داسې ګناه ده چې ښکاره ګناه ده کدا انسان مونځ کوي هم ګیر خرول ګناهګار دی کدا انسان جنازه کوي هم ګناهګار دی کدا انسان خپل کار کوي هم ګناهګار دی 40 غنټې ګیر خرول د الله رب العالمین په معصیت او په نافرمانی کې اخته دا څومره غټه ګناه ده نن سبا چاته سره ګناه نه ښکاري او هغه انسانان اکثر د چې د څلوي خو ګرونه به اوختي د مرګ زیره به مل راغلی هغه هم ګیرې خري هغه هم ګیرې وایي زمورونو ګیره خرول غټه ګناه ده ګیره وال غټه ګناه ده بعضې خلک وایي موږ یې خرونه ووي دا والي ګناه نه ده که خرولې او که والي دواړه ګناهونه دي د دې نه ځان ساتل پکار ده د ګیر خرلې نه خو نبي صلی الله علیه وسلم په دنیا کې مخ اړولی که دا اوس الله رب العالمین نبي صلی الله علیه وسلم را ژوندی کړي او ګیر خرلې له لاس ورکړي چې ستا امتي ما نبي صلی الله علیه وسلم به ته وګوري د بازام عسکرو کسرا باچا خبر شوی چې په مکه کې یو کس پیدا شوی دی او خلکو ته دعوتونه ورکوي نو هغې ویل چې زه اوس څه خپله زما دته جواب راولېږه چې داسې کار وکړه دلته یو کس پیدا شوی دی محمد یې نوم دی او د خلکو ته دعوتونه ورکوي لاشه د سړی ونیسه ورېواله ډېر زورور باچا و 2 کسان پسې هغه راولېږل رال د نبي صلی الله علیه وسلم خواته کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ورته وکتلې مخې ته واړو هغوی ته ویل چې ولې د موږ نه مخ واړو وایي تاسو چې دی ګیرې خرولې دي دا تاسو د چا ویلي دي چې دا ګیرې وخروئ ما ته مې رب امر کړی دی چې ګیرې اوږده کړه تاسو هم ګیرې خرولې دي نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د هغه چا نه مخ اړولی دی چې ګیرې خرولې ده او حدیث کې دي چې کوم بنده په کوم حالت کې د دې دنیا نه لاړ په مقه حالت کې به راپاڅي د قیامت ورځ چې تا ګیره خرولي او په دې حالت کې تا له مرګ راغی د قیامت ورځ به دې ګیره خریدلي او راپا بچوي او بیا ته حوض کوثر له ورشي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه ستا امتي ما په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه چا نه مخ اړولی چې ګیرې خرولې ده نو د قیامت پر ورځ به تا ته وګوري د ملایکو سره ډانګونه او هغه خلک به پیشړي د حوض کوثر نه چا چې په دې دنیا کې دین بدل کړی دی دا ګیره چې دا زموږ د دین یو شعار دی یوه نښه ده د مسلمان نښه ده اوس مسلمان د غربي نه متاثره دی غربیان یې خروي موږ هم خرو نو ولې باید غربي هندو کافر سیخ د دې نه متاثره شي چې مسلمان ګیره پرېږدي زه هم پرېږدم نن په ځای د دې چې غربي هندو د مسلمان نه متاثره شي مسلمانان د غربیان نه متاثره کېږي ځان ته به د مسلمان بچی وایي ځان ته به وایي چې زه په مسلمانانو کورنۍ کې پیدا شوی ما او بیا به ګیرې خروي زما ورونو دا ګیره خرول وړه ګناه مه ګڼئ ما مخکې ویل مرض موږ چې دا دی چې موږ ته ګناه نه ښکاري هغه پلار چې زوی ګیره خروي د کور نه دی وشړي ډوډۍ نه دی پاڅوي ولې دا څه د هندو کور دی چې دلته ګیره خروي وزې نه وځي دا څه د انګریز کور دی چې دا ګیره خرولې د وزې نه وځي